ډېر مذاهب په دې باور دي چې انسانیت د آدم له یوې جوړې څخه پیدا شوی دی او حوا چې په دواړو د سلام وي. خو ځینې داسې مذاهب شته چې د اولنۍ ګناه د وجې د انسانیت د زوال ذمهداري یوازې په حوا اچوي. خو که تاسو قرآن کریم ولولئ نو د الله تعالی د نافرماني پړه په مساوي ډول په آدم او په حوا دواړو اچول شوې ده. قرآن کریم په 9 نمبر سورت الاعراف له 19 تر 20 آیتونو کې فرمایي چې آدم او حوا دواړو ته له 12 څخه زیات ځله خطاب شوی دی. دوی دواړو د خدای نافرماني وکړه، دواړو توبه وکړه او دواړو وبخښل شول. ګناه په مساوي ډول په دواړو اچول شوې ده. قرآن کې داسې یو آیت هم نشته چې ګناه یوازې په حوا واچوي، مګر په قرآن کې په سورت طه کې یو داسې آیت شته، 20 نمبر سورت 121 آیت چې آدم علیه السلام پکې په ځانګړي ډول یاد شوی او فرمایي چې د خدای نافرماني وکړه. خو په ټوله کې که تاسو قرآن ولولئ ذمهداري په مساوي توګه په دواړو ده. ځینې داسې مذاهب شته چې وایي ښځه د انسانیت د تباهي لامل ده چې اسلام له دې سره موافق نه دی. ځینې مذاهب وایي چې له همدې امله خدای هغې ته سزا ورکړه او امیدواري یعنی حمل یو لعنت دی او دا په ښځې باندې د خدای عذاب دی. په اسلام کې امیدواري د ښځې مقام لوړوي. قرآن په سورت النساء لومړي آیت کې فرمایي د هغه رحم یعنی مور احترام وکړئ، تاسو یې زیږولي یاست. قرآن په سورت لقمان 11 سورت 14 آیت کې فرمایي موږ انسان ته د خپل مور او پلار په اړه امر کړی، مور یې حق په ډېرې سختۍ او تکلیف کې په خېټه کې وګرځو او د هغه د شیدو پرې کول په 2 کلونو کې وو. قرآن د پیغام په سورت احقاف کې تکراروي. 40 نمبر سورت 15 آیات موږ انسان ته وصیت کړی چې له خپل مور او پلار سره ښېګڼه وکړي. مور یې هغه په تکلیف سره په خېټه کې وګرځاوه او په تکلیف یې وزېږاوه. نو امیدواري ښځه لوړوي نه یې سپکوي. او خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلي چې په صحیح بخاري کې ذکر شوی دی. صحیح بخاري د وروستي پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د صحیح احادیثو تر ټولو معتبر مجموعه ده. دا په صحیح بخاري 8م جلد د ادب په کتاب 2م حدیث کې راغلی. یو سړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته راغی او پوښتنه یې وکړه چې په دنیا کې څوک تر ټولو زیات حسن سلوک او مینې مستحق دی؟ پیغمبر وفرمایل ستاسو مور. سړي وپوښتله له هغې وروسته څوک؟ پیغمبر بیا وفرمایل ستاسو مور. سړي بیا وپوښتل له هغې وروسته څوک؟ پیغمبر بیا وفرمایل ستاسو مور. کله چې سړي د 4م ځل لپاره وپوښتل بیا پیغمبر وفرمایل ستاسې پلار. دا په دې معنی چې 95% حق د مور دی، 15% حق د پلار دی. په لنډه توګه مور د سرو زرو مډال، د سپینو زرو مډال او همدارنګ د برونزو مډال، او پلار باید یوازې په تسلیت بخښونکي جایزه قانع وي. دا د اسلام تعلیمات دي چې موږ یې باید ومنو. او که معلومات وکړو اسلام د مغربي نړۍ نه 1400 کاله مخکې ښځو ته اقتصادي حقوق ورکړي دي. 1400 کاله پخوا اسلام هر بالغ مسلمان ښځې ته حق ورکړ چې د بل چا له اجازې بغیر د ځمکې ملکیت خاونده شي یا یې خرڅ کړي. په مغرب کې لومړی ځل ښځې ته د ملکیت حق په 1880 لسیزه کې د واده شوې ښځې د ملکیت قانون له مخې ورکړل شو چې ویلي یوه بالغه واده شوې ښځه کولی شي د میړه له اجازې بغیر د ملکیت خاونده شي. دا قانون وروسته اصلاح شو، خو اسلام 1400 کاله مخکې د حق ښځو ته ورکړی و. او په اسلام کې موږ د هاوس وایف له کلمې سره موافق نه یو چې په انګلیسي کې کارول کیږي، ځکه موږ ښځه له کور سره واده شوې نه ګڼو چې ورته هاوس وایف ووایو. موږ غوره ګڼو چې هغې ته هوم میکر ووایو، هغه څوک چې کور جوړوي او ودانوي. که څه هم موږ ګورو چې ډېر غلط فهمۍ شتون لري او ډېر خلک فکر کوي چې په اسلام کې نارینه او ښځه برابر نه دي. په حقیقت کې په اسلام کې نارینه او ښځه برابر دي، مګر برابري د یو شانوالي په معنی نه ده. دوی برابر دي خو یو ډول نه دي، ځکه دا د دوی په فزیولوژیکي جوړښت پورې اړه لري. د دوی د رواني او بیولوژیکي جوړښت له مخې دوی بیل بیل کردار لري. په مجموعه کې نارینه او ښځې برابر دي، خو په ځینو برخو کې ښځې لږ برتري لري او په ځینو برخو کې بیا نارینه برتري لري. یو مثال به ورکړم. که په ټولګي کې 2 زده کوونکي وي، زده کوونکي احمد او محمد دواړه په ازموینه کې لومړی راځي، دواړه له 100 څخه 80 نمبر اخلي. کله چې موږ د ځوابونو پاڼه وګورو 10 پوښتنې دي چې هر یو 10 نمبر لري. په لومړۍ پوښتنه کې زده کوونکی احمد له 10 څخه 9 نمبر اخلي او زده کوونکی محمد 7 نمبر اخلي. په دومره پوښتنه کې بیا زده کوونکی محمد 9 نمبر اخلي او احمد 7 نمبر اخلي. په نورو 8 پوښتنو کې دوه 8 نمبر اخلي. که جمع کړو دوه 9 اخلي او سره برابر دي. مګر په لومړي ځواب کې یو زده کوونکی لږ برتري لري او په دویم ځواب کې بل زده کوونکی برتري لري. په نورو ټولو برخو کې دواړه برابر دي. په همدې ډول په اسلام کې نارینه او ښځې په ټوله کې برابر دي، خو په ځینو برخو کې نارینه لږ برتري لري او په ځینو برخو کې بیا ښځې برتري لري. د مثال په توګه که کوم شکمار یا غل زما کور ته ننوځي، زه به دا نه وایم چې زه د ښځو په ازادۍ باور لرم او خپله ښځه یا لور به مقابلې ته لیږم. څرنګه چې خدای ماته جسمي قوت ډېر راکړی، نو دا زما فرض دی چې جګړه وکړم. لکه څنګه چې قرآن په 4 سورت 14 آیت کې فرمایي چې الله نارینه‌و ته جسمي برتري ورکړې ده، نو دا د ده کار دی چې د ښځې ساتنه وکړي. نو په قوت کې نارینه لږ مخکې دي. او هغه بل مثال چې ما وړاندې ورکړ چې کله د اولادونو لخوا د مور او پلار د خدمت او ملګرتیا خبره وي،
نو ښځې د نارینهو په مقابله 3 چنده زیات حق او برخه لري. مور د پلار په مقابله 3 چنده زیاته مستحقه ده. نو دلته بیا ښځه برتري لري. لکه څنګه چې ما مخکې وویل په اسلام کې نارینه او ښځې برابر دي. په ځینو برخو کې ښځه بېله برتري لري او په ځینو برخو کې بیا نارینه بېله برتري لري. د اولادونو تربیت په هغه وخت کې موږ تاسو ته سختېږي چې کله موږ تاسو په غیر اسلامي ټولنه کې ژوند کوو. مور او پلار د دې خبر نه وي چې زموږ اولادونو ته په مکتب یا په ښوونځي کې یا په پوهنتون کې یا په انسټیټیوټ کې څه تدریسېږي. چې کله هم ستاسو اولادونه له دغسې محیط کې ژوند کوي نو تاسو راځئ قرآن کور آنلاین اکاډمي ته. دلته به د قرآن کور آنلاین اکاډمي درسي مواد، کریکولم، هر څه په دغه ویب سایټ کې تاسو اول مطالعه انشاءالله اولادونه به داسې درته روزو څنګه چې په مکتب یا ښوونځي کې هغوی سره کوشش کېږي همداسې به په دغه اسلامي اکاډمي کې موږ هم داسې کوشش ورسره کوو تر څو پورې دغه زموږ او ستاسو اولادونه داسې وروزو چې په آینده کې موږ تاسو د ملامتیا ګوته ځان ته ونه نیسو. همدا اوس په دغه نمبر موږ سره اړیکه کې شئ. انشاءالله ستاسو اولادونه به داسې تربیه کوو چې تاسو به خوشحاله